السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړه خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ. دې نه بعد په خوا کې ګینټۍ علامه راځي، تاسو هغه وهئ. د هغه نه بعد هغه وهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې زما کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ چې ډېرې مهمې ویډیوګانې دي. او دا لاندې چې دا کوم چینل ده دا زما چینل ده، دا در سره سبسکرایب کړه. او دغه هیک ویډیوګانې هم تاسو وګورئ، د فیسبوک هیک او د فیسبوک څنګه له هیک څخه وساتو، نو دغه ویډیوګانې هم تاسو در سره وګورئ چې ډېرې مهمې دي. او له خپلو ملګرو سره یې هرومرو شیر کړئ. نو مونږ چې دا مونږ ډېرې مهمې موضوع معرفي کوو تاسو ته. مونږ چې کومې موضوع معرفي کوو نو مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تر څو تاسو هم په پوه شئ، ښه په پوه کړئ ځان، بیا تاسو هم همغه طریقه موږ سره یعنې تاسو هم د همغه طریقه کوئ. نو موږ سره هرومرو دا ویډیوګانې تاسو تر اخره پورې ګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کوئ چې تر څو تاسو ښه یادوئ، بیا تاسو یې خپله هم کولی شئ. نو که تاسو بیا ویډیو خوښه شوې وي بیا ویډیو ته لایک ورکړئ، او که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو ډېره غټېږي، راځئ چې ویډیو شروع کړو. ملګرو زه به نن تاسو ته دغه اپلیکیشن معرفي کړم چې ډېر یو ښه اپلیکیشن ده، داسې ښه اپلیکیشن ده چې دې نه بل ښه نشته. نو دغه اپلیکیشن زه غواړم چې تاسو ته معرفي کړم. نو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډېر یو ښه اپلیکیشن ده چې تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ دغه اپلیکیشن ته. نو دغه اپلیکیشن څه کار کوي نو زه به اوس تاسو ته معرفي کړم. دا اپلیکیشن دغه کار کوي چې موږ مثلا کوم خپل ملګري ته کوم خپل دوست ته زنګ ووهو نو دغه اپلیکیشن کې زموږ خبرې ثبت کېږي. نو که داسې یو څوک پیدا شي، مثلا داسې یو څوک پیدا شي چې تاسو نه یا کنځل یا چی داسې ته وکړي نو په دغه اپلیکیشن کې هر ثبوت به تاسو سره وي. د همغه کس هر چی وکړي نو تاسو سره به دغلته ثبوت پروت وي. نو دغلته موږ څنګه کولی شو چې خبرې ثبت کړو، خو ثبت کېږي. خو اوس به زه تاسو ته بیا طریقه وښیم. نو تاسو باید هغه اول دغسې کار وکړئ، د ما چې همداسې پرېښي دي تاسو به اول دغه چلند کوئ، بیا دا ټول باید تاسو فعاله وي. نو دغلته دغه ټولو ځایو ته تاسو باید متوجه اوسئ. څه چې ما کړي د همغه تاسې هم وکړئ. دغه جي ته یو خبره تاسو یاد وي چې دغه جي ته باید پاسپورټ هرومرو ور واچوئ چې څوک ونه غواړي تاسو خبرې یعنې پاکې کړي. نو په دغه طریقه چې تاسو هر څه وکړو، اوس به موږ مثلا یو هغه ته زنګ ووهو، یو چیرې به زنګ ووهو، مثلا زه به شبکې ته زنګ ووهم، بیا وګورئ خبرې ثبت کېږي که نه. موږ مثلا زنګ ووهلو نو ستاسو هم متوجه شي. ډېر ځای کې څه شي دی ښه قسمت شي. که څرنګه چې وینئ 30 دقیقې موږ هغه ثبت وکړو. اوس به یې وګورو دلته راغلی ده که نه. موږ به اوس دلته وګورو. که څرنګه چې تاسو وینئ دلته ما پاسپورټ هم ور اچولی ده، تاسو هم باید ور واچوئ. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه ده راغله، یعنې خبرې ثبت شوې. نو تاسو هم چې دغسې کس غواړئ اوس ګوره موږ ته خبرې راشي. ګرانو ملګرو دغه اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو مسخت خبرې ثبت کوي. خو دا اوس دلته هغه ګوشکۍ دي که چې هغې اوس کار نه کوي. نو څه دا 100% خبرې ثبت کوي. نو ګرانو ملګرو لکه څرنګه مې چې تاسو ته مخکې مې ویله چې زه به ثبوت تاسو ته وښیم، او نو ما کوشش ډېر پرې وکړو، اخر مې هم دا خبرې په ثبت کړې.
نو شبکې خبرې مې ثبت کړو، اوس یې تاسو ګرانو ملګرو واورئ. نو زما ګوشکۍ د ودرېږه، د ګوشکۍ سټک هم دی تاسو واورئ. نو اوس یې تاسو ګرانو ملګرو واورئ. تاسو حساب کم دی. تاسو د دغه کړۍ برخه نه یاست. د MTN پیرودونکو د خدمتونو مرکز ته ښه راغلاست. د مومو خدمتونو په اړه د معلوماتو لپاره د یو تڼۍ کېکاږئ. د محصولاتو او خدمتونو په د اړیکې د مخکې قطار د اخیستو لپاره د یو تڼۍ کېکاږئ. له تاسو څخه به په هره دقیقه کې 5 افغانۍ لګښت. د پیرودونکو د خدمتونو له څانګې سره په اونۍ کې 5 اړیکې وړیا دي. له هغه وروسته به هره اړیکه 1 افغانۍ لګښت ولري. لکه څرنګه چې تاسو ولیدو ګرانو ملګرو، دغه زموږ خبرې ثبت کړې دي. نو زه به یو دقیقه صبر وکړو چې د ګوشکۍ وصل شي. نو لکه څرنګه چې تاسو واورېدو زموږ چې غوښتل هغه خبرې ثبت کړې دي. که تاسو باور نه شي یو ځل به بیا هم یو کوشش پرې وکړو دغه زنګ باندې. نو هر چې هم همغه شانته دي، هېڅ ته هم تغییر نه ده ورکړی، بیا زموږ خبرې ثبت شوې دي. اوس به یو ځل وګورو ګرانو ملګرو. نو دغه د دویم هم راغلو، هغه وینئ. نو دا خبرې ثبت کوي ګرانو ملګرو، خو په ګوشکۍ کې نه ثبت کوي. نو تاسو چې زنګ وهلو نو هغلته یې بیا ثبت کوي. نو په څه طریقه یې ثبت کوي، تاسو باید بلنګو پکې ووهئ، بیا ثبت کوي دغه خبرې. نو بلنګو چې ونه وایئ بیا خبرې نه ثبت کېږي متاسفانه. نو همغه شیان دې وګوره، که څرنګه چې تاسو وینئ همغه شکل د دا هېڅ ته هم تغییر نه ده مسخد. یو کار مې فقط پکې وکړو، بلنګو مې ووهله، بیا خبرې ثبت کړئ. نو همدغسې ثبت کوئ. نو زمونږ ویډیو همدغومره وه. که تاسو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکړئ. او که تاسو تر اوسه پورې زمونږ یعنې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، هرومرو یې درسره سبسکرایب کړئ. په خوا کې ګنټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو تاسو که کوم نظریات، کوم مشکلات هر څه لرئ نو موږ ته یې په پیغام کې لیږلی شئ. نو موږ به تاسو ته د پیغام له طریقه زه تاسو ته مشکل حل کوم. نو موږ ته یې په میسج کې رالیږئ، نو زه به تاسو ته هرومرو حل کوم همغه مشکل. نو زمونږ ویډیو همدومره، ویډیو به ډېره نه غټوم. نو زه به تاسو سره خدای په اماني وکړم. تر بیا ښې چارې. خدای په امان.